او په کور دننه وروستی خبر همدا چې نابینایانو ته د دولتي دندې ورکړل شي. په کابل کې د نابینایانو مسلکي ښوونځي ښوونکي د دولت له نه پاملرنې او فارغو نابینایانو ته د دندې له نه ترلاسه کېدا څخه سر ټکوي. د عدلیسي ښوونکي وایي چې د اداري اصلاحاتو په نوي قانون کې نابینایانو ته د دندې ورکول په نظر کې نه دي نیول شوي. بل لور ته د افغان نابینایانو نړیواله موسسه دغو نابینایانو ته هر کال د کمپیوټري زده کړو زمینه برابروي او وایي چې تر کمپیوټري زده کړو وروسته نابینایان د کمپیوټر کارونو اړوند دندې هم ترلاسه کړي دي. د افغان نابینایانو نړیوالې موسسې له لوري د کابل مسلکي ښوونځي نابینایانو ته 6 میاشتنۍ کمپیوټري او عصري زده کړې پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د یادې موسسې مشر وایي چې دوی هر کال نابینایانو ته د کمپیوټر زده کړې او په پای کې کمپیوټري توکي ورکوي چې په پایله کې ګڼو نابینایانو په دغه برخه کې دندې هم ترلاسه کړي دي. عموما ما از برنامه خود بسیار خوش هستیم. به این خاطر خوش هستیم که ما به قشر کار میکنیم که اونا بسیار محروم هستند، یعنی دید ندارن و این قشر در این قرن 21 یگانه چیزی که اونا را همکاری میکنن فناوری یا تکنولوژی است. با توسط تکنولوژی میتونن در همه عرصه‌های خود کامیاب باشن، کار کنن، درس بخونن، زندگی خود پیش ببرن. د نابینایانو مسلکي ښوونځي ښوونکي د حکومت له کمې پاملرنې او د نابینایانو د زده کړو پر مخ د پرتو خنډونو څخه سر ټکوي. چې هغه معیاري سازي تر اوسه پورې که د وسایلو څانګه کې هم شوې نه ده، که تعمیر په څانګه کې هغه هم شوې نه ده، او ډېر لوی مشکلات چې موږ ترانسپورټ دی، ترانسپورټ چې ډېر زر خرابېږي او نابینایان د زده کړې وروسته پاتې کېږي، دا هم دي. نو څه مسایل چې وسایل درسي دي په داخل د هیواد کې نه پیدا کېږي او هغه بیروني ملکونو کې دي، ډېر په سختۍ راځي موږ ته. نابینایان وایي چې د اداري اصلاحاتو په نوي قانون کې دوی ته د دندې ورکولو په اړه هیڅ نه دي راغلي او په دنده ترلاسه کولو نه بریالي کېږي. دوی زیاتوي چې ګڼ شمېر نابینایان تر لیسې او لوړو زده کړو فراغت وروسته پر کور ناست وي. متاسفانه مشکلات در بخش اشتغال و کاریابی هنوز به مو قوت خود باقی است. یعنی نابینایان ما وقتی که از دوره های تحصیلی فارغ میشن شامل وظیفه شده نمیتونن، برای اینکه در قانون اصلاحات اداری جدید اصلا نابینایان را در پیش بینی حالتشان یا چگونگی استخدامشان در نظر گرفته نشده. په افغانستان کې ګڼې نړیوالې او کورنۍ خیریه موسسې مرستې کوي، خو ډېرې کمې نابینایانو ته د عصري زده کړو زمینه برابروي.